د کب لسمه چې د اسلامي امارت د سیاسي ټیم او امریکایانو ترمنځ د دوحې تړون له 4 تلین سره برابره ده. لوګر ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د لوګر ځایي مسؤلینو، دیني عالمانو، قومي مخورو، کلتورپالو، مجاهدینو او ګڼ شمېر ځوانانو تر مخ د شاندارو مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس دا ورځ د هیواد په تاریخ کې ویاړلې او نیکه ورځ وګڼله او د دوحې تړون د افغان مجاهد ولس او اسلامي امارت سیاسي بریا یاد کړه. او د افغانستان په تاریخ کې مخکې موږ یادونه وکړله، یو تاریخي ورځ ده. نو الله دې موږ توفیق راکړي چې دغه ورځ او د دې ورځې دغه شالید او دغه انګیزه او فکر دا نسل په نسل موږ انتقال کړو او آینده نسل ته ځوان نسل دغه فکر او انګیزه موږ ورکړو چې هر وخت دښمن په وړاندې دغسې د اشغالګرو په وړاندې څوک سر ټیټ نه کړي، که سیاسي میدان یې، که اقتصادي میدان یې، که نظامي میدان یې او که بل میدان یې، موږ خپل استقلال او خپل حریت او خپل ازادي دا وساتو. د لوګر ځایي مسؤلینو هم د دوحې تړون د 4 تلین په تړاو جوړه شوې غونډه کې د کب لسمه د عدالت قایمولو او د حق بریا ورځ وښوده او ټول هیوادوال د اوسني اسلامي نظام په ساتنه او پالنه کې مکلف یاد کړل. بالاخره آمریکا ایجا هیچ به هدف خود نرسید و ای که به اصطلاح تن به گفتگو و مذاکره دادن. علتش قبلا ما بر شما اشاره کردم که ایجا مقاومت مردم را دیدن، ایجا شعور آزادی خواهی را در بین مردم دیدن. نو دا لسم دی حد دا یو دی افتخار ورځ د افغانانو لپاره یو دی سرخرویي ورځ. الله تعالی دې دغه ورځ چې الله تعالی موږ ته را په نصیب کړه، د دې شکرانګي دې هم الله تعالی را په نصیب وګرځي. دا ویلو ده چې د افغانستان اسلامي امارت د قطر په دوحه کې له امریکایانو سره تر شاوخوا 13 میاشتو مذاکراتو وروسته د 1998 لمریز کال کب میاشتې په 10مه نیټه تړون لاسلیک کړ او د همدې تړون پایله کې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه له افغانستانه ووتل.